ووایي چې ټولې پېښې ناڅاپه رامنځته شوې؟ هو دا رښتیا وایي. ښاغلي تیمپسکو دا وویل چې تا نیوکه کړې وه او د کرستالیس د ډلې غړې وې. هغه دروغ وایي، تېروتنه کوي. خو دا رښتیا ده چې کیلي تا پټه کړې وه تر څو خپل نوم او د خپلې لور ژوند وژغوري. همداسې ده؟ هېڅ نه پوهېږم چې تیمپسکو ولې دا خبره کړې ده او په ملګرتیا یې درته وایم چې ما ته هېڅ ستونزه نشته. ما له هغه سره لیدنه وکړه تر څو مې د لور په اړه خبر شي. او اوس هم زه ستړی یم. هیله کوم اجازه راکړه چې دا لاسلیک کړم او خپل کور ته لاړه شم. ښه ده، صبر وکړه. هغه کیلي بیا تا ته درکړه؟ هغه هڅه رد کړل او دا یې وویل چې ستا ټولې خبرې خو دا امکان نه لري ښاغلی. موږ د هغه په خلاف هېڅ ثبوت هم نه لرو. د پخوانۍ کړنې هېڅ کوم ثبوت نه لري. هېڅوک هم شاهد نه و چې څه یعنې زه تا ته دروغ وایم؟ الله تاسو نه کوم یو دروغ وایي. فریدي کولی شې ووایې چې ته دې څه په لټه کې؟ ته خو دا باید ووایې چې ته د څه شي په لټه کې. زه یوازې هڅه کوم چې تا سره مرسته وکړم فریدي. د بیته ما در باندې باور وکړه. څه حالت را باندې راوسته؟ ته څه کوې؟ ودرېږه. درته وایم چې ودرېږه. ودرېږه. ته څه کوې؟ ولې نه ژاړې سکاندرو؟ زه نه ژاړم ځکه چې هغه بس نشته. هغې درته ډېر ارزښت درلوده شتو که نه؟ ځکه چې مینه دې ورسره درلوده. زه پخوا تا غوندې وم. بیا مې خامان له لاسه ورک. بیا مې سوی له لاسه ورک خو اوښکو تویولو ته اړتیا نه لرم. زه ورپسې ډېر خفه شوم. ډېر ورپسې خفه شوم. ډېر خفه شوم. ډېر خفه یم. نښه په منځنۍ حد کې ده. ښه نو بیا به څه وشي ډاکټر صاحب؟ تا ویل چې پخوا دې امنیستیا ناروغي درلوده؟ هو که رښتیا ووایم زه نه پوهېږم چې چېرته وم. بېرته چې کور ته لاړم بیا مې هېڅ هم په یاد نه و پاتې. تا ټکرام کړی. دا درته خطر کېدلی شي هغو خلکو ته چې عملیات یې نوي کړي. او تاسو دا وایئ چې زه باید اندېښنه ونه کړم؟ نه تاسو باید هېڅ اندېښنه ونه کوئ او دلته د درملنې لاندې واوسئ. نه زه نشم کولی چې پاتې شم ډاکټر صاحب. ښاغلی کلکترا تاسو له اور سره لوبې کوئ. په ځان مو پام کوئ. کوم اسناد چې تا غوښتي ول ټول یې همدا دي. وایخلئ. ښه ده ملګريه.
او دم ستاسو پیسې واخله. 1,000,000 لاړ شه هغه موټر واخله. دا به یو ډېر امن ځای ته بوځم پوه شوې. هغوی دلته دي، موږ باید حرکت وکړو. د دې په لټه کې یم تر څو پوه شم فریبتي چېرته ده، خو هېڅ مې پیدا نه کړه. هغوی خپل پلان بدل کړی او اوس ډېر ورباندې پنګ کوي. بارسا احمق ټول کار خراب کړ. نور به یې خراب نه کړي باراني که. په ما باور وکړه. وبخئ نو خو دا ځای باید پرېږدو. دلته اوس نو ګڼه ګوڼه جوړېږي. هغه ښه پېژنې؟ نه، خو هغه ډېر هوښیار و. دا باید د هغوی لپاره یوه لویه ضایع وي. ستا په اړه څنګه نه؟ پسه نه پوهېږم. ډېوېډ زما رئیس دی او څنګه مې چې ولیده تر اوسه پورې هغه خپل کارونه په سمه توګه نه ترسره کوي. ته ولې دې کارونو ته د پای ټکی نه جرأت وکړي چې دلته راشي؟ ساندرو ښه به وي چې له دې ځایه لاړ شي. یوازې د خدای په امان وخت راکړه. که دا ځای پرېږدې ډېر به ښه وشي پوه شوې. ساندرو بس کړه. په ما باور وکړه. بیا هم درته د زړه صبر غواړم. سمه ده اوس ورک شه. ورک شه.
دې سګرټ سره ډېر بد کارم ورک دي شي خانم باید ووایم چې ما د مګلیوز د پټان ځای په اړه دوسیه وڅېړله کوم څه دې پیدا کړی شو یو څه مې پیدا کړل د بیبي ګارډ په نوم نوم یې اوس عجیبه غوندې راته ښکاري خو ما دوسیه وڅېړله بدبخته سړی دی د مرګ په اړه یې ورته ډېر معلومات پیدا کړل فکر کوي چې بیبي له هغې ډلې سره تړاو لري کېدای شي داسې نه وي کېدای شي همداسې وي مالډوکو کوم نوی خبر شته مستر لیندو زنګ وهلی مونږ کار اوس په خپل بانک کې لرو وګوره څومره ښه وشو